نبی علیہ السلام وی چې کش مه کوه ورته چې څوک زما په تلو ستا په دې خبره باندې پوه نه شي. نو محبوب په تیاره تیاره کې الله اکبر په تیاره تیاره کې لاړو د مسجد نه ډېر لرې او د هغه میدان په اخر کې راتاو شو. چا ونه پېژنده چې زمونږ په مجلس کې به نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سړی راغلو او ورته وی چې د الله رسوله تاسو خبر یې؟ وی د څه نه؟ وی ابو موسی اشعري هغه خو یو نوی کار شروع کړی دی. څه کار یې شروع کړی دی؟ وی هغه خو د ماسخوتن د مونځ نه وروستو د دې مسجد نبوي شریف نه بهر د دې صحن په دغه اخیري حصه کې په دې میدان کې کینی او تلاوت شروع کی او خلق د مونځ نه چې فارغ شي نو یو یو راځي او هغه سره کینی او بل لویه ګڼه جمع شي. نو دې سړي په دې خیال وی چې د ابو موسی اشعري ښه نه کوي چې ځان له خپله یو مجلس جوړ کړی دی. او واقع یو ناشنا خبره هم وه چې چا شکایت کولو هغه هم صحابي و چې نبی علیه السلام سره چا د ایمان په حالت کې ملاقات شوی وي نو که محبوب یې نه لیدلی لکه ړوند خو چې محبوب ورته یا کتلی وي یا د محبوب سره ملاقات په یو ماحول کې شوی نو هغې سړي ته صحابي ویلی شي. او د صحابي مرتبه دا ده چې که د ټولې دنیا اقطاب غوثان ابدال اولیاء تهجد گزار حاجیان نیکان خلق ټول عمر په سجده باندې پراته خلق د هغې خلکو ایمان د یو هغه سړي چې د نبي علیه السلام سره یو لحظه ملاقات شوی وي د دغه سړي صحابي مقام ته دا ټولو خلکو دا ایمان نه رسي. دومره لویه مرتبه د صحابي جن کو ملتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ملتی ہے محمد کی غلامی کا سند مہرباں ان پہ خداوند جہاں ہوتا ہے. چاته چې د نبی علیه السلام د غلامۍ سند میلاو شوی وي هغه ته نه د مدرسې د فراغت سند ضرورت شته، هغه ته نه د پټکي د وهلو ضرورت شته، نه د هغه احادیث شمیرلو ضرورت شته، نه د هغه نه د روایت د اغستو ضرورت شته چې ګنې خامخا به ترې روایت چا اغسته وي. بس د هغه دپاره دا یو سند هم ډېر دی چې د محبوب په غلامۍ کې ځان واواله کړی دی، ځان یې ورکړی دی. نو چې چا شکایت کولو نو هغه مو چغلي نه کوله، بلکې هغه فرض دا وی چې ما جوړیږي چې زه نبی علیه السلام د دې خبرې نه خبر کم چې ابو موسی ولې داسې کار کوي او چې تاسو ته نه خبر نو بیا خو دا ډېره عجیبه خبره ده چې تاسو نه اجازت هم نه دی اخیستی. نو نبی علیه السلام وفرمایل وی څه وخت دي؟ وی د ماسخوتن نه وروستو. وی کوم ځای وي؟ وی دکه ځای وي. وی چې کله دی دا کار شروع کړي او دا تلاوت شروع کړي او خلک ترې راچاپېره شي نو ما پسې به راشي. سړی ډېر خوشحاله شي چې واقعي ما شکایت ډېر په ځای وکړو. نو چې کله د ماسخوتن لمونځ وشو نو دې سړي حضرت ابو موسی اشعري هغه یې څاره، پېژنئ څارل که نه؟ نو چې ویې څاره نو چې ویې کتل نو خلک ترې راجمع نو غلی غلی راغی محبوب ته یې وویل وی د الله رسول هغه خو راغلی دی ناست دی خلک ته چاپېره دی تلاوت یې شروع کړی دی. نبي علیه السلام وی چې کش مه کوه ورته چې څوک زما په تلو ستا په دې خبره باندې پوه نه شي. نو محبوب په تیاره تیاره کې الله اکبر په تیاره تیاره کې لاړو د مسجد نه ډېر لرې او د هغه میدان په اخر کې راتاو شو. چا ونه پېژنده چې زمونږ په مجلس کې به ودرنګ دی که ساعت دی په وروستي صف کې د دواړو جهانو سردار کېږي. راغی محبوب صلی الله علیه وسلم او وروستو کېناستو او د ابو موسی اشعري تلاوت شروع دی. ابو موسی ته دا پته نشته رضی الله تعالی عنه ته چې کم کلام په چا نازل شوی دی اوس هم هغه زما هغه کلام د الله ته غوږ ایښی دی. اوس هغه ته دا اندازه نشته چې زما کلام ته د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هسته یې غوږ ایښی دی او زما تلاوت هغه اوري. یو شاګرد چې د خپل استاد نه نه خبر بیا وروستو خبر شي وایي دا مې څه کړي دي. یو مرید چې د خپل پیر نه نه خبر چې هغه په دغه مجلس کې ناست و زما اواز یې اورېدلی دی وایي دا مې که ما ته مخکې پته وه ما به چرې هم داسې وایي نه وکړي. نبي علیه السلام یو ساعت ناستو بیا راپاڅېدو. دا سړی غلی غلی راغی چې اوس به نبي علیه السلام څه وایي. ابو موسی به راغواړي ورته به وایي چې دا ولې دې داسې کار کولو. یو نادره او ناشنا او عجیبه واقعه راپېښه شوه خو چې نبي علیه الصلاة والسلام څنګه مسجد ته راغلو تشریف فرما شو کېناستو نو دې سړي ورته غوږ کېښودو نو محبوب وفرمایل
وی چې ابو موسی دومره عجیبه تلاوت کولو چې الله تعالی د ابو موسی اشعری په مرای کې د داود علیه السلام په شان بنګلا ایښې ده دی خو په لحن داودي سره تلاوت کوي دا ټولو کتابونو راغستلی دا حدیث بالکل صحیح دی د سړی حق حیران شو ما خو یې چې ګنې ابو موسی ښه کار نه کوي خو نبي علیه السلام خو یوازې دا نه چې د هغه د مجلس او د هغه د تلاوت او د خلکو د اورېدو تایید یې وکړو بلکې د ابو موسی یې داسې تایید وکړو چې د دا اواز ښکلی دی په کار دا ده چې د همدقه شان خلکو ته تلاوت د قرآن مجید کوي زه قاریانو صاحبانو ته اکثر او بیشتر وایم زما د کتابونو لوستلو دومره ښکاره او واضحه حدیث ما سره نشته تاسو سره چې د تلاوت د ښودلو د اورېدلو د ویلو د مجلس کولو څومره واضح حدیث پروت دی تاسو سره واضح دلیل دی موږ یې قیاس کوو چې نبي علیه السلام کلام کړی دی صحابو ته یاد کړی دی موږ ځکه دوره حدیث کوو دا موږ په قیاس باندې وایو تا سره ښکاره دلیل دی چې محبوب په خپله باندې د بل کاري تلاوت ته غوږ ایښی دی نن څوک دی چې د دې نه مستغني دی په کار دا دی چې ټول علما په دې باندې توجه ورکړي